السلام علیکم کتونکو هیله چې ټول به ښه او روغ جوړ اوسئ. زه نن غواړم چې د درس ویلو د ټیوټوریالز یو نوې لاره معرفي کړم او هغه دا چې هر ځای کې او هر وخت کې ماته راشي چې زه باید د دې څیز په اړه کلاس شروع کړم، نو زه هغه مومنټ هماغه ځای کې شروع کوم او تاسو ته وایم چې د دې څیز په اړه به زه کلاس شروع کوم. نو زه اوس مرکز ته روان وم، په لاره باندې ما فکر وکړ چې زه باید د فری کاپي رایټډ میوزیک په اړه باندې ویډیو جوړه کړم. ځینو ملګرو غوښتنه کړې وه چې څنګه فری کاپي رایټ میوزیک اخیستی شي چې زموږ د یوټیوب ویډیوګانو ته ضرر ونه رسېږي. نو اوس څنګه چې د موټرسایکل نه کوز شوم په مرکز کې، نو ما وویل چې د دغه درسونو نوې لاره چاره به معرفي کړم او د دې نه وروسته به چې دی همدغسې په هر ځای کې چې ما ته د درس په اړه باندې رایاد شي چې پلانکې کلاس باید جوړ شي، نو په هماغه ځای کې به زه ویډیو سټارټ کوم او د هغې کلاس په اړه باندې به خبرې اترې کوم او بیا چې کله زه سټوډیو ته رسېږم یا خپل دفتر ته رسېږم نو بیا به سکرین ریکارډ کوم او تاسو ته به هغه ویډیو جوړوم. د یوټیوب اپ کولاو کوئ په ډیسکټاپ باندې یعنې په کمپیوټر کې، بیا دغه په خپل انځور باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په خپل انځور باندې کلیک وکړئ دغه وروسته تاسو کلیک کوئ په یوټیوب سټوډیو باندې. په سټوډیو کې دننه به تاسو د ډیشبورډ او کانټینټ او انالیټکس نه سیده لاندې راشئ آډیو لایبرري. دغه د آډیو لایبرري باندې تاسو کلیک کوئ نو دغه د موسیقي او لیست کولاویږي. دغه ټولې موسیقي چې دي فری کاپي رایټډ دي، یا ویلی شي چې په دې باندې هېڅ قسمه قانوني پابندي نشته او که چېرې تاسو دا په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کوئ نو تاسو باندې کاپي رایټ سټرایک نه راځي او کولی شئ چې په دې باندې په اسانۍ سره پیسې وګټئ. نو د دغه موسیقي مخامخ دغه ځای کې تاسو وګورئ، دلته د ډاونلوډ آپشن دی، په ډاونلوډ کلیک کوئ او موسیقي ډاونلوډ شوه. همدارنګه تاسو د دغه ځای نه کولی شئ چې دې ته جنر انتخاب کړئ چې کوم جنر باید واوسي، سینیمیټک، ډراماټک، جیز کوم یو واوسي، او همدارنګه تاسو موډ هم انتخابولی شئ چې انګري، برایټ، هیپي، انسپایریشنل، دغسې موډ هم انتخابولی شئ. حتی تاسو کولی شئ چې ډیوریشن انتخاب کړئ چې د څو منټو موسیقي هم پکار ده. په دغه توګه باندې تاسو کولی شئ چې موسیقي را ډاونلوډ کړئ او دا په خپلو کلیپونو کې استعمال کړئ او کومې چې د یوټیوب دپاره تاسو ایډیټ کوئ. په یاد ولرئ چې فیسبوک هم خپل آډیو لایبرري لري، کیدای شي د یوټیوب آډیو لایبرري چې د موسیقي په فیسبوک کې کاپي رایټډ اوسي. نو که چېرې تاسو د فیسبوک دپاره کانټینټ جوړوئ، فیسبوک هم خپل آډیو لایبرري لري او کولی شئ تاسو د هغې نه هم فری کاپي رایټ موسیقي راواخلئ. او دغه ځای کې دا کوم د موسیقۍ لیسټونه دا صرف او صرف د یوټیوب لپاره دي او ښایي نورو کې هم کاپي رایټ هم لري، خو دا د یوټیوب آډیو لایبرري ده او په یوټیوب کې تاسې وړیا استعمالولی شئ.